روان کال د 19 میلیونه ډالرو په ارزښت غالۍ بهر ته صادرې شوي. سلام، وخت په خیر، ستړي مشئ. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په 11 وروستیو میاشتو کې بیلابیلو هیوادونو ته د 19 میلیونه ډالرو په ارزښت د غالیو له صادراتو خبر ورکوي. ورته مهال د غالیو یو شمېر پلورونکي د پانګې د جلب لپاره د ملي او نړیوالو نندارتونونو د جوړولو غوښتنه کوي. د غالیو د تولیدونکو او صادروونکو ټولنه بیا د وطني غالیو د صادراتو لپاره د هوایي دهلیزونو پر بیا فعالېدو ټینګار لري. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې د افغانستان ډېرې غالۍ جرمني، ترکمنستان، ترکیې، متحده عربي اماراتو، قزاقستان او روسیې ته صادریږي. له ملتیا مو نړۍ مننه، ښه وخت ولرئ.